سلامونه درنو لیدونکو په دې هیله چې جوړ روغ او خوشحاله اوسئ. قدرمنو هیوادوالو، نن کې خیوې ولسوالۍ ته راغلی یم. داسې کورنۍ ده چې ډېر په بد وضعیت دي، نو د دغه کورنۍ حال له تاسو سره شریکوم، له موږ سره اوسئ. السلام علیکم. شکر دی. خور کې خپله ښه یې؟ ماشومان د ښه دي؟ ټول ښه دي. خور کې ژوند زندګي څنګه تېرېږي؟ ژوند هم ښه نه دی، ژوند او زندګي هم ښه نه ده. مخکې مېړه هم دغه کې و، هغې نه راووته خو څه شی کې وظیفه کې وظیفې حکومتي وظیفه کې و، هغې نه راووته. اوس داسې بچي دي واړه واړه، داسې نارې شپې کې راځي، پردۍ کوټه ده، داسې 3-4 میاشتې موږ باندې نارې راځي، داسې ناست یو، پردۍ کوټه ده، دغه حال دی. نو اوس چې د حکومت کار نه کوي، بل کار نه شي کوی؟ کارونه وایي نه پیدا کېږي، وایي نشته دی، وایي ګرځي، وایي کارونه نه پیدا کېږي، داسې ناست دی، هېڅ شی نشته دی. موږ باندې نارې نارې شپې راځي، موږ بچو داسې ډوډۍ وچه ډوډۍ به یې راښکوله او خوړله بیا، اوبه به یې پستوله او خوړله به یې، ژړل به یې، موږ له ډوډۍ راکوي. او پولۍ به مو له ورکړي، شپه به یې پاکه پولو باندې تېره کړله، هېڅ شی نشته دی. داسې قرضونه را باندې ډېر دي، هېڅ شی نه لرو، نه مال لرو چې خرڅ یې کړو، نه بل شی لرو، دغه حال دی. نو خاوند دې چې کار نه کوي، د خپل ضرورت په څه پوره کوئ؟ ضرورت چېرته یو او بل 100 روپۍ لږې لږې، یا ماما ځي یا 100 روپۍ راولي، یا څه ته دغه وکړي، یا زکاتونه شي یا څه شي، دغه باندې وخت یې تېرېږي، څه شی نشته دی، بیخي هغې ناست یم. او دا کور ستاسو خپل دی؟ نه نه، پردی دی. کرایه څو ده؟ کرایه 2000 روپۍ کرایه نشته دی. نو چې خاوند دې کار بله بله ورځ یې بیل راغلی او د روپو او روپۍ نه وي، بیا یې موبایل و، هغه یې ورکړ، موبایل د کور موبایل و زوړ غوندې، هغه یې له ورکړ، مخکې یې راوړی و موسیقۍ ته چې وخت یې او اوس مې موبایل هم نشته چې سړی په اول واخلي. ماشومان دې شته؟ څو دانې؟ واړه واړه دي، 6 دانې کاڼي. د هغه تاسو نه څه نه غواړي؟ نو ولې نه غواړي؟ اختر شو، ژړلې ویلې، موږ باندې اختر نه دی ویلې، ژاړي وایي، وایي په چا به اختر وي، وایي په موږ اختر نشته وایي. نه زموږ جامې شته او نه مې دغه شته، چپلې شته، هېڅ شی نشته. ویسته پرېوت، مال پاڅېږه اختر دی، وایي نه، وایي اختر په موږ نشته. هغه هېوادوال چې ستاسو غږ اوري، څه ویل غواړي، څه هیله مو ده؟ موږ داسې وایو چې دې څه وس یې هغه دې موږ سره وکړي، نو الله پاک سره ښه دي. موږ دغه وایو چې که روپۍ وس کېږي، که نور څه شی وس کېږي، دغه موږ هغه کوو. قدرمنو هېوادوال، نو د دغې خورکۍ غږ مو اورېده چې ډېر زیات مشکلات لري. اول تاسو دې فرش ته وګورئ، دا په دې کې اوسېږي، دا کوټه وګورئ ټوله لوڅه ده، نو دوی هېڅ هم نه لري. هیله کومه چې ورسره مرسته وکړي. که چېرې غواړئ مرسته وکړئ، زما د وټساپ شمېره ده 08094 ورسره اتیا دېرش څخه مننه.